روان کرکټ نړیوال جام 21مه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. دواړه لوبډلې تر دې وړاندې په 20 ورځو لوبو کې یوازې یو وار مخامخ شوي چې نیوزیلند ګټلې. سبانۍ لوبه به په MCG یا ملبورن کرکټ لوبغالي کې ترسره شي، چیرته چې څو ورځې وړاندې هند پاکستان ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه. په دې لوبغالي کې 14 لوبې ترسره شوې چې 15 لوبې د لومړۍ پاڼې لوبډلې او 9 لوبې د دوهمې پاڼې لوبډلې ګټلې دي. د دې لوبغالي په 20 ځای باندې لوړ هدف 104 ټاکل شوی او اوسط ډول په دې لوبغالي باندې 141 منډې جوړېدای شي. نیوزیلند په خپل ګروپ کې د استرالیا څخه د لوبې په ګټلو سره 2 پوینټونه اخیستي او لومړی مقام یې خپل کړی، او افغانستان په همدې ګروپ کې د انګلند څخه د ماتې وروسته 4م مقام کې قرار لري، خو تر اوسه یې کومه لوبه نه ده ګټلې. که لوبډلو ته وګورو، د نیوزیلند لوبډله ډیره غښتلې او قوي لوبډله لري. په خپله لومړنۍ لوبه کې استرالیا ته لومړی 200 هدف وټاکه او وروسته یې مخالفه لوبډله په 111 منډو ټوله وسوځوله. کین ویلیمسن چې د تیرو څو کلونو راهیسې د نیوزیلند لوبډلې مشري په غاړه لري، خپله لوبډله په ډیره ښه توګه اداره کوي. په خپلې لوبډلمشرۍ یې ډیرې لوبې ګټلې دي. د نیوزیلند لوبډله د 20 ورځو لوبو بهترین توپ وهونکي له ځانه سره لري، لکه مارټن ګپټل، ډیوډ کانوې، ګلین فلیپس او لوبډلمشر ویلیمسن. ورسره د تیزو توپ اچوونکو په برخه کې د دوی بهترینه جوړه ټرینټ بولټ او ټیم سوت له ځانه سره لري. د دې سربیره د نیوزیلند ټیم سره لوکی فرګوسن شتون لري چې د نوي عصر یو د تیزو توپ اچوونکو څخه دی. نوموړی د 150 څخه زیات سرعت سره د توپ اچونې وړتیا لري. خو د نړۍ بهترینو مبصرینو په قول افغانستان د 20 ورځو لوبو بهترینه لوبډله شمیرل کیږي او کولی شي د نړۍ هرې قوي لوبډلې ته د خطر زنګ جوړ شي. د افغانستان نړیوال جام شروع بهترینه نه وه. لومړۍ لوبه کې یې انګلند ته ماتې ومنله. 113 منډې هدف وټاکه چې پیلیز توپ وهونکو د پاڼۍ شروع ښه ونه شوه کړی، خو وروسته د ابراهیم ځدراڼ او عثمان غني ملتیا لوبه مخته بوتله او وروستیو ورونو کې د انګلند بهترین توپ اچونې له وجې افغان توپ وهونکو ونه شوه کولی چې ښه هدف وټاکي. د توپ اچونې په برخه کې افغان توپ اچوونکو بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړه، خو کافي نه وه چې لوبه په خپله نفع تمامه کړي. د افغانستان دننه د کرکټ مینوال او مبصرین د پیلیز لوبغاړو له کارکردګۍ خوښ نه دي. د افغانستان پیلیزه جوړه د څو مودې راهیسې په منډو جوړولو کې د مشکلاتو سره مخ ده، او همدا ده چې د پیاوړو لوبډلو سره په ښه مقابله کې پاتې راغلې. په دې نړیوال جام کې د افغانستان مخکې تګ لپاره لازمه ده چې حضرت ځاځی او رحمان الله ګربز لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. افغانستان چې کله هم ښه پیل کړی، په ښې مقابلې کولو توانېدلی. د نیوزیلند په خلاف د ابراهیم ځدراڼ، عثمان غني، نجیب ځدراڼ او رحمان الله ګربز څخه د توپ وهنې په برخه کې ډیره تمه کیدای شي. د توپ اچونې په برخه کې افغانستان لوبډله د نړۍ د 20 ورځو لوبو بهترین ورو توپ اچوونکي له ځانه سره لري چې مخالف لوبډلې ته په هر ځای په هر حالت کې خنډ جوړېدای شي. راشد خان، مجيب الرحمن او محمد نبي د نړۍ بهترین توپ اچوونکي دي او ورسره فضل حق فاروقي چې 145 څخه زیات سرعت سره د توپ اچونې وړتیا لري افغان لوبډله له ځانه سره لري چې دا لوبه به نوره هم جالبه کړي. د هوا حالات د ورځې په مهال باراني ښودل شوي، خو تمه شته چې لوبه به پوره ترسره شي. د افغان اتلانو د بریا په هیله.